کشره مخکې وروسته کې چې وفات شو الله یې وبخښي هغه په جومات کې لیدلی و نو هغه به د منځه کې رفلیدین کول نو دا کس زما خوا ته راغی ماښام منځه نه بعد ما سره کېناست ډېر اخلاقي سړی دی دروند سړی ما چې یو خبرې ته راغلی ضروري خبره ما یې څه وایي ستا د ورور وابیانو پېښېږي وایي څنګه وابیانو پېښېږي وایي رفلیدین پکې هم کوي او امین هم وایي زما په خوا کې ولاړ وایي ما چې ورور ته ولې ووایم چې پوهېږي ما دا خو زم کوم چې حیران ما موږ ټول یو قوم ته ټول پکې ورغلي ما دا خو ټول دا د پیغمبر حدیث دی هغې عمل دی حیران ساده سړی و امي غریب دا زما خیر خوا چې زما خوا له راغی چې ته خپل ورور پوه هلته دې مولیانو دې خلکو ته رفلیدین او امین یې تاسو لکه په دې چا پسې نه ځي چې ستا د ورور نه شهیز دی د نشونی منع کړه یا ډمتوب کوي د ډمتوب نه منع کړه یا غل دی د غلا نه منع کړه یا زناکار دی د زنا نه منع کړه نو په دې راځي مونږ چې هغه رفلیدین کول به اشارې کولې نبي هغه ما سره خبرې شروع کړې ساده سړی لګیا و ما ته وایي چې یو خبره باندې مې پوه کړه ما یې څه ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د امام ته امام اعظم ویلي او دویم بله پیغمبر صلی الله امام صاحب چې کله لاړ مکې ته او هغه هلته یو میاشت تېره کړه او یو میاشت هغه اودسمات یې ونه کړو په دې چې له اوچته ځمکه ده دلته اودسمات یې نه دی پکار نو اوس ما په دې پوهه کړه چې دا څومره اوچت امام دی او تاسو وایئ چې نه ټول امامانو به منې او په یو پسې به نه ځي هغه دا شین شول ما ته وایي ته خاند دی ما زه خاندم په دې چې که زه د نوح علیه السلام عمر راله الله راکړي که او دومره دماغ راله راکړي لکه پوره دیګ چې دا سر مې دومره ګټي زه ستا د دې خبرو جواب نشم درکولی زه ستا د دې څه جواب درکوم ته پیغمبر ویلي چې دا امام اعظم دی پیغمبر کوم څه بل دا د منلو خبره ده چې امام صاحب مکې ته لاړ یو میاشت هغه اودسمات یې نه کړي ستا دماغ ما یې کوم څه کوي ما هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مکې کې که نه ویا و 14 کاله چې نبوت ورته ملو شو هغه تېر کړي دی هلته ویا و تېر کړي ما اودسمات یې کړی لمبل یې دي که دي د خپلې بیبي سره کوروالی کړی دی که نه دی وی کړی دی نو بیا خو امام صاحب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې دی مسجد نبوي کې دا پیزار چې ویستي د صوفیانو د قبر پرستو دا صحابه کرام پکې ګرځېدلي سره د پیزارو د خپلو بیبیانو سره کوروالی پکې هم کړی دی او دسمات یې پکې هم کړی دی تاسو هغونه مخکې یئ چې نه کوئ اوس بیا روان شو یاره وایي څه ووایو تېر شوي درس کې ما هغه عذر بیان کړی جاهلیت والا وایي عذر پیش کوم څه ووایو موږ پوه نه شو ما ته یې وایي څه ووایو ستا دا خبرې نو ګناه ورته وم او ګناه ورته نه وه ګناه ورته و په دې چې ما په پښتو کې ښه صفا خبرې وکړې په دغه سړی پوهېږي او ګناه ورته په دې نه وه چې دا خبرې هغه د ځان نه نه کولې دی د مولیانو نه اورېدلي دي چا نه اورېدلې دا خبره مې دې پورې راواغېسته ظالمانو دې امامانو ته د هغه څه نسبت مه کوئ چې هغه د شریعت خلاف وي د دروغو قصې منګړت واقعیت به راولي امام صاحب پسې به ورته امام صاحب خو چېرته دا نه دي ویلي چې تاسو تعویضونه استعمالوئ نه او ځکه کم حق پرست احناف علما چې تېر شوي دي د هغوی کتابونه وګوره د توحید په دفاع کې او د شرک په رد کې تاسو به حیران شي په دې ملک موږ هم احناف او په دې باندې دکتور شمس الدین رحمه الله هغه په دې باندې کتاب لیکلی جهود علماء الحنفیه د احناف علماو جهود د شرک په رد کې او د توحید په دفاع کې غوټ کتاب یې لیکلی پای کې د علماو د اقوال لا جمع کړي چې وګوره دا خو ټول وایي چې توحید ومنئ د
قبر پرستی نه ځان لرې ساتي تصوف نه ځان لرې ساتي د امام صاحب کس ماته میسیج کړی چې تا دا خبرې کړي دي او موږ خو دا نه کوو هغسې وي ځان نه وي نو ما ورته دا ووي ما ولې په پاکستان انډیا افغانستان کې تعویضونه خلک کوي که نه کوي ما تعویضونه خلک کوي که نه کوي کوي او دا ټول شوي موږ د چا په مذهب د امام صاحب په مذهب ای امام صاحب چې د تعویضونو د طریقه چاته ګوري وایي نه ما زمونږ په دې پاکستان او انډیا او افغانستان او دې ملکونو کې خلک قبرونو له ځي سټي را سټي